أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سورة آل عمران آیت نمبر 133 بوایو ان شاء الله. الله تعالی دې ماته د دې وینا حق ادا کولو توفیق راکړي. الله دې موږ تاسو ټول په دې قرآن باندې پوي کړي. الله دې موږ ته عمل کولو توفیق راکړي په هغې طریقې چې رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم څنګه کړی دی او څنګه یې موږ ته ښودلي دي. آمین. د وروستنی آیت نمبر 133 نه مؤمنانو ته خطاب دی او د مؤمنانو تربیت دی کول دي، احکامات دي چې تاسو سود مخورئ چې کامیاب شئ او اور کافرو ته تیار شوی دی او تاسو د الله او د الله د رسول اطاعت وکړئ صلی الله علیه و آله وسلم. اوس مزید احکامات د نیکیانو طرف ته الله تعالی بلنه ورکوي مؤمنانو ته او فرمایي چې وسارعو او بیړه وکئ، جلدی وکئ، توندی وکئ، شاباسي زر کوئ، منډه ووهئ الی مغفرتن د بخنې طرف ته، مغفرت طرف ته، من ربکم تاسو د رب طرف نه. تاسو بیړه وکئ یعنې نور کارونه پرېږدئ، اهمیت ورکئ هغه کار ته چې هغه تاسو بخنې طرف ته بوځي. بخښنه داسې یو شی در اخیستو نه دی بلکې دا د کامیابي د کیفیت هغه نوم دی. د هغې کیفیت حاصلولو دپاره هغه کارونه وکئ چې هغه تاسو ته حاصل شي. وروستو هغه راځي هم چې کم کم کارونه دي مخکې هم تیر شوي دي او دلته هم. اصل کې الله تعالی چې کله نافرماني وشي د الله او یا د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم نو انسان ته په دنیا کې تکالیف او بیا په قبر کې بیا په قیامت ورځې او بیا د الله موږ تاسو ټول بچ کړي د هر ټولو تکلیفونو نه بیا په جهنم صورت کې. نو چې کله انسان ته مغفرت وشي نو د دې مغفرت په نتیجې کې د دنیا مشکل او بیا وروسته د آخرت د هرې درجې د هرې پهلو مشکل د الله تعالی ختم کړي. نو دی وجه نه تاسو د نورو دنیا کارونو ته لکه مخکې د سود ذکر وشو چې دا خو دنیا ده، دنیوي فواید دي، دې دپاره تاسو جهاد پرېږدئ او دې دپاره تاسو د رسول الله صلی الله علیه وسلم حکم پرېږدئ او دې دپاره تاسو د آخرت کامیابي پرېږدئ. نو دا خو ډېره د ناکامي او ډېره د بدقسمتي سودا ده نه، بلکې تاسو ته چې کله د مغفرت هغه موقع میلاو شي چې هغه هر یو کار وي. کارونه بیا بعضې مفسرینو ښودلي دي چې دا کم کارونه مراد دي خو هره نیکي مراد ده. مثلا مونځ دی نو منډه وکئ اول مانځه ته، جهاد دی نو منډه ووهئ جهاد ته، نور کارونه پرېږدئ منډه ووهئ شابسي. او همدارنګې چې څومره احکامات د دین راځي که رښتیا ویل دي، که صدق دی، که اطاعت دی د الله او د الله د رسول، هر یو حکم چې دی هغې ته بیړه وکئ، سستی سره ودرېږه او صبر وکړه او لږ صبر. دا د دې ډېر مثالونه هم دي په همدې قرآن کریم کې الله ذکر کړي دي چې کله تبوک غزا اعلان وشو نو درې ډېر مخلص صحابه کرامو چې هغوی همدغه رنګې لږه سستي وکړه، حالانکې د حکم نه انکار یې نه و کړی، د جهاد نه انکار یې نه و کړی، خو ودرېږه لږ صبر زمه او سبا به شي او نن به شي او اس بشته دي او تکړه یو موږ حتی کې چې پاتې شو. بیا خو شیطان دی خو به انسان ته نور رکاوټ جوړی کنه او نفس ته. نو الله تعالی هغوی ته د دنیا حوالې کې شدید ترینه سزا ورکړه چې رسول الله صلی الله علیه وسلم ته خفه شو، ټول مسلمانان ته خفه شول او بایکاټ یې ورسره وکړو. 50 ورځې هغوی انتهایی په تکلیف کې تېرې کړي او بیا الله تعالی هغه نه بعد معاف کړل الحمدلله. همدارنګې دې دنیا کې چې څومره تکالیف مصیبتونه دي دا د نیکیو په مقابلې کې سستی د وجې نه کیږي. نو الله فرمایي چې تاسو منډه ووهئ د مغفرت کارونو ته او وجنت او جنت طرف ته. مغفرت او بیا جنت. د جنت څنګه دی؟ عرضها پلنوالی د هغه السماواتو د اسمانونو والارض او د ځمکې برابر دی، دومره لوی دی. د اسمانونو او د ځمکې نه هم لوی دی جنت. خو دلته الله تعالی د انساني عقل او د انسان د سمجھ د فهم مطابق خبره کوي. انسان په ذهن کې دا ده چې دا جنت او دا اسمان او ځمکه ډېر لوی دي
الان کې کائناتو کې دنه ډیر لوی شیونه الله تعالی پیدا کړی دي و اسمانونه دي او د جنت یو درجه د یو اسمان او د بل د زمکه او د اسمان برابر ده او بیا دې نه بعد بره عرش ده عرش بیا دومره لوی دی چې دا و اسمانونه او د زمکه پکې داسې دي لکه یو بنگړی او بیا غنه بره د الله کرسی ده بیا هغه دومره لوی ده چې د عرش پکې داسې دی لکه بنگړی بیا د الله ذات به څومره وي انسان عقل هغه نشي راګیرولی څنګه چې الله شان سره مناسبه ده نو مطلب دا دی چې دا ډیر لوی جنت دی ډیر لوی مسجد دی ډیر لوی ازمکه ده هغه ته ولې منډه نه وهاي چې تاسو سود د پاره د حرامو د پاره دنیوي اسایش او وسایلو د پاره الکور دی لوی د بنگله د بانک ته ډیری دی پیسې دی ورڅ چې دی بهرال ها ضرورتي زندگی مطابق حاصلول دا د یو مسلمان د پاره ضروری دي دا فرض دي خود ضرورت مطابق د ژوند د تیرولو د پاره مقصد نه نو تاسو نو دلته بیا د ساریو په معنی سره اسانه سره پوي چې یو طرف ته د دنیا ضرورت دي او بل طرف ته مقاصد دي او مقاصد په نتیجه کې د الله مغفرت او بیا جنت ته نو دنیا څومره ده او د مقابله کې لکه یو سړی ته یو روپۍ ونیسه او بل لاس کې ورته زرو نوٹ ونیسه نو منډه اوه یا دغه کار وکړه نو انسان فورن لاس اچي دي زرو روپو ته دا ډیری دی په مقابله دی یوې روپۍ کې همدا رنګي هر کامیابی همدا کرانګي جنت او د دنیا خیر دنیا خو د جنت مقابله کې د یو روپۍ نه چې د هیڅ حیثیت هم نه لري نو تاسو بیړه وکئ په مقابله د دنیا حاصلولو کې آخرت حاصلولو ته د الله رضا حاصلولو ته او دا جنت چې د اعدت دا تیار کړي شوی دی للمتقین پرهیزګارو د پاره ګنا نه ځان بچکونکو خلکو د پاره مخکی آیات کې الله تعالی فرمایلی یو آیات پرې دی بلنه مخکی چې اور شاته چې اعدت للکافرین جهنم تیار شوی دی کافر د پاره دلته الله تعالی په مقابله کې د جنت ذکر کوي چې جلته جهنم مو چې تیار شوی دی کافرو د پاره دلته جنت ته چې تیار شوی دی د تقوادار خلکو د پاره نو تاسو د جهنم د تلو اعمال پرې دی او جنت ته د تلو اعمالو کوشش وکړئ الله تعالی دې موږ تاسو ته هم دغه اعمالو توفیق راکړي امين مانس دکې وسارعوا او بیړه وکړئ منډه وهئ سرعت سره لاړ شئ الی مغفرتن د بخشش طرف ته د بخنه طرف ته ان هغه کارونو طرف ته چې پکې بخنه ده مر ربکم استاسو د رب طرفنا وجنت او جنت طرف ته منډه وهئ د جنت حاصلولو کارونو طرف ته عرضها پلنواله د اغه د جنت السماوات په برابر د اسمانونو والارض او زمکه ده اعدت دا تیار کړی شوی دی للمتقین پرهیزګارو د پاره الله دې موږ تاسو هم هغه صفتونه راکړي